ټیک ټاک راځي خبر او مایند کوي نو اول وي چې تاسو ټیک ټاک داسې راشي هغه تاسو د خلیص تاسو د ګټه مطابق سنت مطابق هغه صحیح نه مطلب غاني مانی نو زه کوم چې په اسلام کې دغه غاني دغه بجن د حرام دي تاسو سره بیا هم ټیک ټاک جوړوي سبا وای ټول بچیانو عمران خان دا خو د مونږ دا یو دفاع ده کنه عمران خان دفاع کو چې عمران خان مونږ وزیر اعظم جوړ کو هغه په هر طریقې او ته عمران خان نیمه غستل چې کوم د ګونه جوړ شوی دا چې نو مې اخلي آیا په دغه غانو باندې کوم تاسو کو میوزیک سره لګي په دغه باندې د پاوشي دا خو یو ټرند منم تکړه تکړه لیډر نشته دي او زموږ زړه او زموږ ځان دې کړه هر چا خپل زمير خپل اخوا عمران خان دې کړه عمران خان خلکو د اسلام په نوم دوه کلو د مذهب په نوم باندې د مسلک په نوم باندې د کار په نوم باندې اوس ته کې تاسو په جمعیت کې ویجی تاسو خلیه مطابق دغه علماء کرام سره جوړیږي آیا एकदम دغه څنګه روسه شوي دا مولانا صاحب نه دی اسی پټکی خو د پسر باندې وختي پریخي سوال نو الحمدلله پروګرامونه تاسو ګورم په ټیک ټاک باندې تاسو راځي کنه تاسو به هغه بده داسې کنه لګ داسې لګ زم چې نیوی کول د پرده د میسج تا دغه ملکونو کې شایسته دی پاکستان زنده باد ټول بچیانو عمران خان دا ما سر والده ما ګټ شو نه ما لکه ذکر کیږي ذکر سم خلک سر وایي کنه وردا خدا خلک ذکر ته نه ګوري په اسلام کې دغه نشتی دغه ها بالکل کنه حکومت چرته د میوزیک سره دغه د تمبل لکه په ګنا نشتی تمبل کې ګنا نشته کنه هغه سم دا هغه سره ما سر والده کنه په دې کې ګنا نشتی ته بدوي چې لکه څوک بدنامولو کوشش کوي نو هغه خو ورسته خبره کو تاسو په خپل غسیز را لې په خپل ویډیوګانې کې دا نور علاوه مطلب تاسو هغه ډایلاګ ما کړی ګن ما د پرتی دا مینوال به دا وخت دا ډایلاګ ګوري نه ما او بخار خل زم چې دا خو یاره ماته بزان مطلب نیوی کول ته پکې سم میسج نشته بس صوبه مهاجریم تو پدا سے در پټیم دی منزل ابتر کومه سروان کډا بسریم یو ورځ باندې دردونه حال کزوای درمانتا تم پر چې کوم د ټیک ټاک باندې کوم د ټول دنیا له شکست ورکو مخکې لاړ دا ټول مطلب هغه ټیک ټاک کړم ټیک ټاک یو دغه چې ما دومره فایل شون مطلب دغه پر دغه زیږم بیا زه خو د پاور د نه خاطر عمران په خپل خو خجوند کا وسړیا تل تکیږي پرشتو پس خبري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن دو دیهان تاسو ګوري سباون ټي وي قدرمن دا واخره سره ډیر محترم پی ټی ای او ټایګر پیر صاحب باندې ډیر زیات مشهور دي هغه سره به یو څو خبره اترې کو چونکی دوسر هم ټیم کم دی پیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر ډیر مننه تاسو د ټیم راکول وی پیر صاحب څنګه خیر شکر دی الله په دل جی خبرې وکاو سبب مطلب پجوند باندې خبر کو د پارټي باره کې خبر کو مایند کوي بنه جی نه جی الله دې خاطر تو یو ګرم کارکونی د پی ټی ای جی په دغه حواله یو دوه خبر کو دا حواله بتا سو وای بس دا ټول دنیا ته پته لګیدل چې عمران خان په حق دی د پاکستان لپاره لګیا دی د اسلام لپاره لګیا دی د دین لپاره لګیا دی 98% پاکستاني چې کوم د عمران خان خوخي او هر چاته پته ولګیدا مخکې موږ خلکو د اسلام په نوم دوه کلو د مذهب په نوم باندې د مسلک په نوم باندې د کار په نوم باندې اوس ته خلک خو خيار شو چې پاکستان کې یو کس لګیا دی چې عمران خان لمه دی پاکستان لپاره لګیا دی نو موږ مخکې به خبرې کولې کنځلې مو وسکولې چې کله خپل سرچ وکړو خپل تجزیه وکړه عمران خان موږ شقان جوړ شو او وسه سپورټ کوو او ورسره چې زموږ سره د قربان دی دا راته د نمخ کې تاسو په جمعیت کې ویجی مطلب تاسو ریلیټډ پارټي د مطلب تاسو سنت تاسو خلیه مطابق دغه علماء کرام سره جوړیږي آیا एकदम دغه څنګه روسه شوي بس دا خو عمران خان پسې به مونږ ډېر رد بد ویل چې عمران خان يهودي ایجنټ مونږ ویل دی چې پلان کې ویل دی خو بیا مال چې خدای پاک د عمران خان پرشچا دا دی کنه دا د بل دخلي مونږ به د بل زبان استعمالو د بل سوچ کنه چې ماته د جیو کړه د 1992 نه د کرکټ نواله تر 96 پورې بیا 96 نه سیاست راتل 12 پورې هغه سیاسي اتحاد د بل اتحاد بیا په 2013 کې کې پی کې حکومت راتل کنه بیا 18 کې پاکستان کې حکومت راتل نو او 2013 کې د پاتې شروع شي عمران خان یهودي جنټ پولاده کنه خپل مفاد د پاره لکه د خپل کرسي د پاره اثر لګیا دی کنه او نور چې ګور د عمران خان محبت چې کم دی ورځ پر بڑھاويږي او ډېر نیک انسان دی بل غلطه بروش تاسو ټیک ټاک راځي
خبره ماین کوي نو سم الاول وي چې تاسو ټیک ټاک داسې راشي هغه تاسو د خلیص تاسو د ګټ مطابق سنت مطابق هغه صحیح نه مطلب غاني مانی نو زه کوم چې په اسلام کې دغه غاني دغه بجان د حرام دي تاسو سره بیا هم ټیک ټاک جوړوي سبا وایي دا خو د مونږ دا یو دفاع ده کنه عمران خان دفاع کو چې عمران خان مونږ وزیر اعظم جوړ کو هغه په هر طریقې اوس عمران خان نو هغه ستل چې کوم نه ګونه جوړ شوی دا چې نو مې اخلي آیا په دغه غانو باندې کوم تاسو میوزیک سره لګي په دغه دغه دی پوشي دا خو یو ټرند کنه چار چاته ورته یار څوک د عمران خان आवाज چت کی دا ورده کوم خاموش کړي عمران خان په جیل کې الیکشن بوشي بیا نواز شریف وزیر اعظم شي بیا پاکستان غلام جوړ شي ډیر خلک په کمنټ کې ته وایي چې دا مولانا صاحب نه دی اسی پټکی خو د پسر باندې وختي پریخي سوال نو الحمدلله مونږ خو علم کړی دی د مونږ سندونه را سره دي خلک په ډېر څه وایي خو مونږ کومه مدرسې نه تاسو فارغ شوی زمونږ کلي کې مدرسه جامع حیات المسلمین کوټو کې بیا مې تخصص کړی مفتی مجيب الرحمن صاحب سره او حفظ مې کړی تجوید مې کړی الحمدلله حق شاګردان مې بزرګاو باندې خپل مدرسه مې ده خلک په ډېر څه وایي خو مونږ به مخکې ځو شاته باندې ګورو د ځینې پروګرامونه تاسو ګورم په ټیک ټاک باندې تاسو راځي کنه تاسو په هغه بده داسې داسې کنه لکه داسې لکه زم چې نیوی کول د پرده د میسج تا دغه نه دی دا د پاکستان محبت ته د خپل خان محبت د خپل ملک محبت ته په ټول وطنونو کې پاکستان زنده باد دا ما سره والي ما ګټ شو نه ما کله ذکر کیږي ذکر سم خلک سره وایي کنه وردا خدا خلک ذکر ته نه ګوري په اسلام کې دغه نشتی دغه ها بالکل کنه حکومت چرته د میوزیک سره کنه په دې کې ګناه نشته خو دا خلک چې کوم دي چې په ست طریقه سما بدنام کی ځکه چې ما عمران خان سپورټ کړل دي او نن سبا چې عمران خان سپورټ کی پتا به کوبر پتوي لګي ډیر شی زه بدوي چې لکه څوک بدنامول کوشش کوي نو هغه خو ورسته خبره کو تاسو په خپل غسیز را لې په خپل ویډیوګانې کوي دا نور علاوه مطلب تاسو هغه ډایلاګ ما کړی ګن ما د پردي مینوال به دا وخت دا ډایلاګ ګوري نه ما او بخار خل زم چې دا خو یاره ماته بزان مطلب نیوی کول ته پکې سم میسج نشته بس عمران خان زما خو ته کنه ماته پته کېدل ما سرچ کړ ترجمه کړل کنه زه نور خلکو ته مې بجټ پیش کوم بنن تاریخ کې چانه پیش کړي عمران خان چې کنه په خیبر پختونخوا کې ماته پته نشته خدما په دیر کې جګنه 12 علماء کرام چې کم دي تنخالي زما پر اساس تنخواه سي 30000 روپے کنه خوشاله شي عمران خان هر جماعت کې چې کم دي تاسو سولر سیستم ملایوي دا ورده عمران خان و چې یو علم جوړیږي به چې دا دی ډاکټر هم جوړ شي دا دی انجینیر هم جوړ شي کنه اکثر علیمان پارش تاوا د غریبت تاوا د وسه نه کی کنه نو ډیر غربت چې دا انجینیر د ډاکټر تاوا د ډاکټر پیسې مالی خپل علم کوي د بلې څومره پیری جیل ته لاړی ما پکې پر تلای ما او سم په ما باندې ډیر پرچې کټ شوی دی خو هغه ته ټیم نشي چې ما دا کې وزم معلومه نشي به یو ځکه کوم کله بل نن پېښور کې څو مردان کې ما دا ولې پټیږي د کولی پټیږم نه دې په ورامي بل دې په ورامي کې مې اټکې کنه مطلب لکه پایر د باندې الریډي پټی ډیر شي دی خو بس مونږ د عمران خان لپاره کلمون د اثر نظام قربان دی جی دا خو یو مینه محبت دار یو سړي خپل یو نظریه جی کنه لکه انسان حق سوای چې عمران خان پرسته کنه حق ته پر ودرېږي چې دا جهاد دی افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر ظالم بادشاہ په مخ کې کلمه ویل دا جهاد دی افضل جهاد دی او نن چې کوم د عمران خان چې کوم دی پاکستان د پر لګیا دی د اسلام د پر لګیا دی د قران د پر لګیا دی او د عوام د پر لګیا دی کنه صحت کار په اپریشن کیږي هم په ملک غربت ته صحت کار خو باندې شوی جی نه ری باندې شته باندې ډیر زینو نه زموږ ته بلګر کې شته کنه نفټونه کنه څور دی باندې صورت کولاوي کنه زم په ملک غربت ته کنه چې غریب کس امخ کړو کې امخ کړو کې دا اګریما چې مطلب یو غریب نه غریب سړی وي هغه په اسانه هسپتال ته ورشي خپل علاج په اسانه کې ورسره بیا د ګاډي پیسې ورکي بالکل کوي پاکستان عمران خان چې کوم درې د پاج کم دی د پاکستان نوم په ټول دنیا کې روښانه کو 2015 کې چې کوم د پاکستان د دنیا نقشه وشوي د پاکستان نوم نشته عمران خان یې په ورلد کپ باندې پاکستان نوم روښانه کو دویم پر چې کوم د انټا اسلامي فوبیا چې په 15 مارچ باندې په ټول دنیا کې د عمران خان په وجه باندې دریم پر چې کوم د ټیک ټاک باندې چې کوم د ټول دنیا له شکست ورکو مخکې لاړ دا ټول ډیر خلک یې راوي د او د دغه رحیم شاه د مس مطلب هغه ټیک ټاک کړم ټیک ټاک یو دغه چې ما دومره فایل شون مطلب دغه پر دغه زغم بیا خو د پاور د نه خاطر عمران خان په ورته کې لاړ وره سینم خلک وي خلک په ډېر څه وایي حریم شاه په 15 پکل نه کېده عمران خان په ورته کې لاړ هغه پیره کلک عمران خان یو برند جوړ شوی دی برند په ټول دنیا کې پاکستان کې نه امخ کې اسلام آباد کې یو انګریز محترم دوی نو عمران خان وای ناټ عمران خان ورته ما میټر کړل جی مطلب انګلیش خو خپل انګلیش دي مې کله په انګلیش کې یو میسج ورکون ډیر بخي دا څه نشم کولای جی لکه چې مونږه پښتو مورنۍ ژبه د فخر پې کوو بیا به خلکو چې مولیان دي او انګریز وي مطلب ته دغه کې عمران خان خپونه شي ډیر مس دغه په فخر خل هغه به چې کوم حقیقت کنه جی ډیر زیات الله دې چې دغه مینه تاسو برقراري نه زما سره ملاقات پک شو خو بیا گرفتار شو بیا مونږه کړته او لکه کوړي پخ کړو هغه لپاره قرآن مجید هدیه کې درې درو ټوپۍ چاکوان وکنه د دیر وبس قسمت نو ان شاء الله وبش د خیر سره ان شاء الله امید لرم ما حقيقي محبت ان شاء الله وسلام ملاوي دا محبت به تر مرګ پوري ان شاء الله تعالی ډیر مننه تیر څه ټیم راکولو
بارک الله فی عمر جزاک الله جی قدرمنو دا و پیر صاحب چې تاسو به پیژنې په سوشل میډیا باندې مطلب یو سٹار بوت وي ما چې ډیر خلک پیژنې او مختلفه عمران خان باندې مطلب جان او مال ارشي په قربان دي نو ما مغفتله چیرې د سره اوسو خبره په دغه باب کې وکم ډیره مننه اوس به در نظر واخلم حدا او بعد سید علی الله فامان